بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ چې کله اول پلا خط زده کوئ، که مو نه زده کېدی چې د چا زده یې هغه داسې ټکي درته وکړي نو انشاءالله بیا مې اسانه زده کېږي. ګوره دا د خوشخطي په کتابو کې هم لیکل سوي. اوس ګوره چې الف یې نو خپل کوچني بچي یې داسې زده کړي. ورته الف ولیکه، ټکي ورته ولیکه، ورته ګورئ بیا دا ټکي باندې د الف دا رقم وکاږه، ورپسې بیا ګورئ ګوره ورته اوس دا ټکي ډک دغه رنګه تی د بیو د تیو د سی خو فرق نشته. که دې ته اوس موږ ته په پښتو کې درې ټکي ورکړو دې څپې جوړېږي، په عربي کې دا توري نشته. که چیرې موږ ته دا ټکي دلته راوړو دې څه نون جوړ سو، که راولاړ سولو دا ټکي دلته دوه دانې کړو دې څه تی جوړه سو، که راولاړ سو دا ټکي درې دانې کړو ګورئ دې څه سی جوړه سو. دا ټول توري دغه رنګه دي. او که چیرې دا ټکي دلته دوه دانې ټکي ورکړو دلته دې څه یې جوړېږي، دې څه چې جوړېږي یې کله کله د توري په آخري پای کې راځي نو هغه دا رنګه لیکل کېږي، هغه ته بړي یا غټه یې وایي بړي یې. ګوره دا کله کله ټکي نه غواړي، د ټکو نه بغیر دا معلومیږي. نو اول پلا دا رنګه اوس جیم چې زده کوئ په اوس ورته ډکې که د بیا دا رقم در ډکې دی جیم دی دال ګوره دا رقم ورته ولیکئ تو ډکې که دغه رنګه زی زی ګوره ترم په خلاص. اوس په دې ویډیو کې یو بل شی راخلو. زه تاسو ته څو توري درته لیکم چې هغه سره مښتي توري. تاسو به لالک څنګه لیکئ؟ ګورئ اجي لالک ګورئ دا ها سو، دا جیم سو، دا یې سو، حاجي سو. دا خو حاجي سو په پښتو یا په دغه کې مثال عربي توري دي، د انګلیش توري سو حاجي ایچ. د اول توري د غټ د انګلیش د غټ ای بي سي کې په غټ ای بي سي لیکل کېږي ای ایچ ای جی. ګورئ ګورئ د آی نه دی جی حاجي. ګوره دلته بیا آی ورکه مثال یا ای ورکه حاجي. اوس اجي لالک ګوره دا لا دلته دوه لام سره ومښلوه اجي لالک. جی خان محمد دلته خان محمد سردار محمد ګوره سردار محمد دغه دی سردار محمد. اوس دا خرابوم بل څه درته لیکم ګوره اوس لیکم امین الله ګوره امین الله امین امین الله. ګوره اوس درته لیکم حفصه بیبي حفصه بیبي حفصه. ګوره اوس درته لیکم شاکره